بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا رښتیا دی او زه ساجد ټکر یم. ایمل ولی خان څوک دی؟ دا تپوس موږ نه کوو. دا تپوس خواوشا درې نیم کاله وړاندې د سند په کچا سیمه کې شوی و. د چا نه؟ د یو پښتون ځوان نه. هغه پښتون ځوان چې تعلق یې د چارسدې سره و او د سند د کچې ډاکوانو اوچت کړی و، ګیر کړی و، بیا یې د هغوی نه د پیسو غوښتنه کوله او دغه شانتې بیا د هغې چې کومه رهایي وه نو په هغې کې ایمل ولی خان خپل کردار لوبولی و، ځکه چې دغه دردېدلې کورنۍ په ایمل ولی خان غږ کړی و. کله چې دغه ځوان راځي راخلاصیږي نو قصه کوي او وایي چې ما نه هلته هغې خلکو تپوس وکړو چې ایمل ولی خان کون ہے، ځکه وایي چې ما پسې هم د دې سړي زور و. دا د دې خاورې د یو پښتون بچي قصه ده چې هغه کړې ده او چا د هغه دپاره کردار لوبولی دی. دغه یو ځوان نه دی بلکې په دې تیرو څو میاشتو کې موږ ولیدل چې که یوه ماشومه د کچې ډاکوان بیایي او بیا د هغې دپاره د پیسو غوښتنه کوي او د هغې مور په ایمل ولی خان غږ کوي نو ایمل ولی خان مخې ته راځي، اگر چې هغه دغه مهال په روس کې وي خو خپل کردار لوبوي او بیا دغه دردېدلې مور د ایمل ولی خان شکریه هم ادا کوي. صرف دغه نه بلکې د پیښور پشتخرې 2 بچیانې او د هغوی دردېدلی پلار د اختر نه 2-3 ورځې وړاندې دغه دردېدلی پلار هغه په ایمل ولی خان غږ کوي چې زما دپاره هم کردار ولوبوه چې زما 2 ماشومانې ورکې دي، یوه نیمه میاشت کیږي. ایمل ولی خان خپل ټیم لیږي، د هغې سره د مرستې خبره کوي او بیا خپل کردار لوبوي او ورځ 2 وړاندې موږ ګورو چې هغه ماشومانې کور ته راځي. دغه قصه به تاسو ټولو اورېدلې وي، دغه سوال به هم اورېدلی وي چې ایمل ولی خان څوک دی. نو دغه تپوس په سند کې شوی و د چارسدې د یو زلمي نه، څوک چې په زنځیرونو کې تړل شوی و او د هغه دپاره بیا ایمل ولی خان کردار لوبولی دی. دا خو هغه معاملې دي چې موږ ته ښکاره دي. د دې خاورې هره غمیزه هغه که بدامني ده، که دلته د دې ځای وسایل دي، که دلته ترهګري ده، که د دې صوبې حقوق دي، نو د دې دپاره څوک غږ پورته کوي؟ ایمل ولی خان ښه په ډاډه او ښه په ښکاره غږ پورته کوي. بلکې په کال 2021-22 کې چې کله هم په دې خاوره یو ځل بیا عجیبه قصې شروع شوې او د بتې او قلنګونو خبرې شروع شوې نو ایمل ولی خان غږ پورته که، چا هم نه منل. اوس ټول هغه خبرې مني. بهرحال من خبره په دې کوو چې ایمل ولی خان هغه که یو خوا د مظلومه او بېوسه خلکو دپاره اواز پورته کوي په خپل سیاسي شکل کې، نو بل خوا هم د دغه سیاست په زور که د دې صوبې مقدمه ده، که د دې وسایل دي، که د دې حقوق دي، که د دې امن دی او که بیا 18 آئینی ترمیم دی، نو موږ په مسلسل توګه ګورو چې ایمل ولی خان غږ پورته کوي. دا ولې؟ دا ځکه چې دا د خدایي خدمتګار تحریک د باچا خان او د عوامي نشل پارټۍ سیاست دی چې دوی به د خپلې خاورې او د ولس خبره کوي، ښه په ډاډه زړه به یې کوي. نن موږ ګورو تاسو ولیدل چې دغه څو واقعات چې هغه ښکاره دي. اول ته دغه دردېدلي خلک، دغه دردېدلې کورنۍ، مور پلار، هغوی د ایمل ولی خان شکریه ادا کوي. سوال دی او ډېر لوی سوال دی چې ایمل ولی خان خو په حکومت کې هم نه دی، څه سرکاري عهده هم نه لري، خو بیا هم تاسو وګورئ چې څوک په دې خاوره لږ شانتې په مشکل کې وي نو غږ په چا کیږي؟ په ایمل ولی خان. ولې؟ ځکه پښتانه متل کوي چې لاس مات شي نو غاړې له راځي. نن که وګورو نو بلها خبرې اترې دي، خو د میدان خلک څوک دي، د خبرې خلک څوک دي
او د غږ خلک څوک دي. داسې هم نه ده چې ګوندې دا خبرې اسانې دي. که څوک د امن خبره کوي نو د هغې هم ډېر لوی قیمت دی او دغه عوامي نشل پارټي د دې مشرتابه موږ ګورو چې هغوی د دوی قیمت ادا کړی دی او لګیا دي ادا کوي. داسې هم نه ده چې ګوندې د وسایل خبره اسانه ده یا NFC ایوارډز یا د خپل حق خبره. که د آیین په شکل کې یعنی 18 آیینی ترمیم راځي او دوی مبارزه کوي او خپل حقوق ګټي، په وسایلو خپل اختیار ګټي او خپل شناخت ګټي، خو دغه قصه هم اسانه نه ده او مونږ ګورو چې څویم ځل دی چې ګوند ته یو قسم لا د هغې سزا ورکول کیږي او مونږ ګورو چې په څه ناڅه طریقو ګوند له حکومتونو څخه بهر ساتل کیږي. دا خبرې هغه که د امن دي، که د خپل وسایل دي، که د خپلو حقونو دي، اسانې نه دي. خو هم دا د باچا خان نظریه ده، فکر دی، همدا د خدایي خدمتګار تحریک تسلسل دی او همدا د عوامي نشل پارټۍ منشور دی چې دوی به نه صرف د خاورې د حقوق د وسایل خبره کوي بلکې د دې خپل ولس د غمیزو خبره به هم کوي او هغه موږ ته په هر میدان ښکاري. هغه که دلته د دې ګوند لخوا جرګې دي نو موږ ولیدې چې د امن دپاره څومره لوی لوی جرګې دوی وکړې، غږونه یې وکړل، پاڅونونه یې وکړل، جلسې یې وکړې او احتجاجونه هم وکړل. بیا د ایمل ولی خان دغه کردار په انفرادي توګه که موږ ګورو چې کله ماشومه ورکیږي، کله ماشومانې ورکیږي او کله یو ځوان د سند د کچې ډاکوان هغه اغوا کوي نو بیا په هغې کې د ایمل ولی خان کردار موږ ته بیخي واضحه په نظر راځي. همداسې وي سیاستدانان، همداسې وي سیاسي مشران چې هغه خواخوږي وي د خپل قام او د خپل ولس. خو دلته یو بل سوال پیدا کیږي، څنګه چې موږ اول سوال پورته که چې ایمل ولی خان خو حکومت کې هم نه دی، څه سرکاري عهده هم نه لري، خو بیا هم ولس په سخت وخت کې لکه دغه د 2 ماشومانو پلار یا د یوې ماشومې پلار هغې که غږ کوي نو په ایمل ولی خان کوي. دلته سوال دا پیدا کیږي چې اخباري رپورټ دی، د آج اخبار یو رپورټ دی چې د تیرې څه مودې راهیسې په پېښور کې ماشومان او ماشومانې ورکیږي. اخر وجه څه ده؟ ځي چېرته؟ آیا د دې دپاره یو نیټورک دی منظم چې هغه کار کوي؟ دا سوالونه دي چې ولې موږ په دې کې ناکامه یو چې د دې مخنیوی وکړي. ځکه چې یو ماشوم بچی یا یو ماشومه بچی هغه د مور پلار د سترګو تور وي، ټکور وي او چې داسې تورې پنجې هغه وتروړي، هغه ورک کي یا د هغوی نه د پیسو مطالبه کوي، نو فکر وکړئ چې په دغه کورنیو په دغه مور پلار به اخر څه تیریږي. نو سوال دلته دا پیدا کیږي چې اخر ولې، سوال دا دی چې یعنې دا واقعات اخر ولې کیږي، د دې مخنیوی ولې نه کیږي؟ آیا دغه خلک ډېر زیات زورور دي؟ که د دې دپاره سم ګامونه یا د دې د مخنیوي دپاره پاخه ګامونه نه اخیستل کیږي. بهرحال خبره به په دې راټوله کړو چې د دې خاورې سیاست، د دې خاورې چې کومه عکاسي ده یا د دې خاورې د مسلو ترجماني ده، نو پکار ده چې سوچ وکړو چې څوک یې کوي. دلته د وسایل خبره لکه تاسو وګورئ، همدا زموږ صوبه ده چې څومره بلها بجلي جوړوي خو له بده مرغه څومره زیات لوډ شیډنګ دی. همدا صوبه ده چې د ترهګرۍ او بدامنۍ ښکار ده. آیا په دې لړ کې څوک خبرې کوي؟ د واکمنانو کردار ته په خپله وګورئ، څوک ولاړ دي چې هغه د امن خبره کوي، د وسایل خبره کوي او د دې صوبې د حقونو او د ولس د بدې ورځې او د غمیزو خبره کوي. د ایمل ولی خان کردار په دغه لړ کې د ستاینې وړ دی.